د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت پاک بیانونه می شروع کړو او د غزوه بدر چې کوم مشهور غزا لومبه د نبی علیہ السلام شوی د هغې بیان می کړو. د بدر په غزا کې کافرو ته یو ډېر مضبوط شکست میلاو شو. ما درته ویلي و چې اویا غټ غټ سرداران یې پکې مردار شو. نو د مکې کافر په شمیر کې زیات و د مسلمان نه او ټول مسلح او بیم دومره خطرناک شکست مونته نو دی ډېر زیات په هغې خفه او پریشان. دغه زمانه کې د مکې چې کوم سردار و ابو سفیان یې نوم وروستو مسلمان شوی دی ډېر زیات پریشان و. هغه د بدر نه پس قسم وخوړو چونکې خو تجارتي قافلې سالارو جنگ کې شریک شوی نو هغه قسم وخوړو وی تر څو چې ما د مسلمانانو نه دا بدل نه اغشته هغه پورې به زه نوې جامې نه اچوم غسل به نه کوم بیبي ته به نږدې کېږم نه. او بل دا و چې زنانو به دې سړو ته د کافرانو سردارانو خاوندانو ته پیغورونه اچول. بې خوندو تاسو زر کسان به مسلمانان 314 هغې سره وسله نه و تاسو ټول مسلح وې او بیا هم دنه او یو نیوله او یا در کې مردار کړل او تښتېدی. دا پیغورونه به یې ورکول. تاسو بنګړي به اچولي وکړ تاسو خو سړي نه یې. ښځو به هر خاوند له پیغور ورکو ته څنګه ډوډۍ خورې ته څنګه اوبس کې تا له شرم نه راځي شرمېږې نه حیا نه درځي. نو که لوی لوی سرداران او یا کسه مردار شوي او چې کم د دې نه پس ابو جهل نه پس سردار شو هغه ابو سفیان دی هغه قسم کړی دی چې زه به تر هغې پورې جامه نوې نه اچوم لام بم بنا سر کې به ګومنځم نه وم تر څو چې ما بدل نه اغوښتي. نو یو میټینګ یې وکړ خپل منځ کې. بل دا دی چې مسلمان سره جنګ وشو نو د دوی ټول پروګرام خو د شام په تجارت او مکه کې خو نه غله کېږي او نه پکې فصل کېږي. نو د شام لار خو د مدینې شریفې سره په نږدې تېرېږي دغه د تجارت لار هم پې بنده شوه. بل یو لار د تجارت وه په عراق باندې شام ته خوا ډېره خطرناکه او ډېره اوږده وه. نو دا لار هم په دوی بنده شوه تجارتي. د ښځو پیغورونه هم دي لوی کافر هم ته سرداران هم مړه شو. یو میټینګ یې وکړو. میټینګ کې تجویزونه راتلل چې دوه خبرې دي یا خو به زو د خپل بدل باخلو یا به ځان ختمو او یا به مسلمانانو سره جوړه کوو ځکه زمونږ د تجارت لار زمونږ اوس بنده ده. دا موجوده غله به څو ورځې پس ختمه شي څه به کوو یا به جوړه کوو په جوړه کې زمونږ بېعزتي را خو خپله بېعزتي به برداشت کوو او یا به خپل بدل او انتقام ولو جنګ به کوو. نو عرب خو وي غیرتیان وی نه جوړه خو نه کوو دې کې خو زمونږ بېعزتي ده چې او یا راله مړم کړل او یا رانه وام بوم تلل او د هغې پیسې رانه واخېستې او بیا به هم جوړه کوو. بس دا دویمه خبره به کوو چې جنګ کوو. جنګ خو په پیسو کېږي او د مسلمانانو په کلي ورتلل دي نو بار میدان کې جنګ اساني او د چا په کلي کې ورځې نو جنګ ګراني. هغې له د وسلې ضرورت دی او د کسانو ضرورت دی. نو د بدر چې کومه قافله وه د تجارت چې د کمې د وجې نه تاسو ته ما ویلو جنګ شوی و دا هغې قافلې چې څومره ګټه وه وی دا نه تقسیمو دا ګټه به مونږ په جنګ ولګو په دې به ځان له جنګي سامان والو په دې فیصله وشو او په ګیر چاپېره قبایلي علاقو باندې وګرځېدل او جړل به مرثیې به وې ځان له ملګري راغونډول چې مونږ ته خلک مونږ سره مرسته وکړي. که چا چې دوست وي وروره ما سره به ځې د چا به پلار و د چا به د هغه دوست به و د چا به رشته دار و د 3,000 لښکر دوی په مکه کې تیار کړ او ځان سره یې ښځې روانې کړې زنانې دې دپاره روانې کړې چې یو خو د زنانو د وجې به مونږ جنګ ښه تیز کوو ولې که مونږ تښتو نو مسلمانان به رانه ښځې بوځي لوڼه به رانه بوځي. نو د دې ښځو لوڼو د وجې نه به مونږه لږ په غیرت کې راځو نو مونږ به مضبوط جنګ کوو. او بل دا ښځو به ورته مرثیې او سندرې وې او د بدر د هغه مړو مرثیې به یې وې نو دوی به راکې جوش پیدا کوي. دا فیصله وکړله حضرت عباس رضی الله عنه دغه وخت په مکه کې
پټ مسلمانو ښکارې غږ نه کو. هغه یو خط ولیکو نبی علیہ السلام له راولېږه، یو قاصد له خط ورکو، وی چې څومره تیز تللی شي نو دا به مدینې منورې ته ځې او زما واره ته حضور پاک ته به دا خط ورکې. خط نبی علیہ السلام ته راورسېد. خط کې ورته حضرت عباس رضی الله عنه ټول تفصیل لیکلی و چې صاحب ډېر مضبوط تیاری یې کړی دی، تقریبا 3,000 کسان دي، ټول مسلح دي او پریدي نه بس ځانونه وجني یا به تاسو وجني، ځکه ځان سره یې لوڼه او ښځې هم روانې کړي دي. د عتبه لور وه او د هغې نوم هنده و. عتبه د مکې په سردارانو کې لوی سردار و، بدر کې مردار و. رور یې مردار شوی و شیبه، د عتبه زوی مردار شوی و ولید. نو دا هنده د عتبه لور ده، پلار تره رور دی مړو، دام ډېره پیش وه، بادره ښځه وه. او د موجوده چې کوم د مکې سردار و حضرت ابو سفیان د هغه ښه بیبي وه، هغې وې زم ښځې ځان سره روانې کړه، په ډېر لوی جوش کې روان دي. حضور پاک مبارک ته چې خط راورسېده، هغه په مسجد نبوي کې د خپلو ملګرو میټینګ نه وکړ. کوم چې نوجوانان لکانو بعضې بدر کې نو شریک او د بدر د غذا په قرآن شریف کې کم فضیلتونه رالل، او بیا د بدر د شهداو چې کم فضیلتونه قرآن شریف کې رالل. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. د خدای لار کې چې کم خلق مړه دي دوی ته مړه مه وایه، بل احیاء عند ربهم یرزقون. دا جمدي دي، خدای سره دي، روزي ولا خدای ورکوي. داسې نور ناشنا د بدر د شهیدانو د غازیانو متعلق په قرآن شریف کې آیتونه نازل شو. نو چې کوم نوجوانانو هغوی جوش کې وو، هغوی وی صیب بارودو ورته میدان ته ولوځو، جنګ کوو، که مو ګټه وکړه بیا زمونږ فتح مومون ته بیا زمونږ ګټه ده، او که مونږ مړه شو نو بیا زمونږ ګټه د شهادت دی. د مسلمان په دواړو کې خیر. بعضې کسانو رای دا وه چې نه صیب نه وځو، هغوی ډېر ګڼ دي او ټول مسلح دي، او مونږ به په دې خپل کلي مدینه منوره کې پاتې شو، نه وځو بار ته. که دوی به راشي بار به موده دیری اخر به تنګ شي، واپس به ځي. او که په کلي حمله وکړه نو مونږ به دروازې ځان سره پسې بندې کړو او په کوټو به وتوخېږو، په غشو به هم اولو، په کاڼو به هم اولو. دلته به یې زمونږ ښځې په کاڼو ولي، زمونږ بچي به هم په کاڼو ولي، په خپله به وتښتي. په لارو کوڅو کې به خواره واره وي، تر کومې پورې به دوی یو ځای وي. مونږ به ورسره په تورو جنګ وکړو، ښځې به یې په کاڼو ولي، تښتي به. دې مشوره کې عبدالله ابن ابی چې کوم د منافقانو لوی سردار دی، هغه پکې موجود دی. دی خو منافق ظاهر کې ځان مسلمان ښکاره کړی و، منافق دین په مشوره کې موجود دی. هم وایي چې صاحب زمونږ یو زوړ عادت دی چې په مونږ مدینه چا حمله کړې ده او مونږ بار اوتي نو مونږ ماته مونتې ده، او که په کلي څوک راغلی دی نو مونږ ګټه کړې ده، نو نه وځو. څوک وایي وځو، څوک وایي نه وځو. مدینه منوره کې دا میټینګ دی مسجد نبوي کې. حضور پاک مبارک پاسېدل او غږ یې ونه کړ، کور ته ننوت. چې ننوت صحابه وایي مونږ غلطي وکړه. پکار دا و چې مونږ نبي علیه السلام ته خپله خبره سپارلې وه چې صاحب ستا چې څه خوښه یې هغسې کوه. نو مونږ خپل منځ کې څوک وایي زه، څوک وایي نه ده، او نبي علیه السلام هم اړو پرېنښود چې هغه خپله رای ښکاره کړي. دې کې حضور پاک زغری اچولې وې دوه او راووته. وی صاحب مونږ معافي غواړو، مونږ تا لاړو، اختیار د مشورې در نه کړه، خپلې فیصلې مو وکړې، خپلې رای مو ښکاره کړې. صاحب چې ستا څنګه خوښه یې هغه وکړه. کوی چې وځو نو ځو، او کوی چې نه پاتې کېږو دلته نو هم پاتې کېږو. نبی علیہ السلام وفرمایل وی پیغمبر چې کله زغره واچوي هله به یې کوزوي چې جنګ وشي. موږ زغره اچولی او د الله نوم به والو، د الله نه به امداد وغواړو. انشاءالله الله به مونږ له مرسته کوي، مدد به کوي. څنګه چې په بدر کې مونږ بې سر و سامانو هېڅ هم نو، رب العالمین زمونږ مدد کړی دی. دې کې به الله زمونږ مدد کوي. ځای چې ځو د 1000 کسانو صحابه و لښکر د مدینې منورې نه راووت. کافر 3000 دي، مسلمانان 1000 دي. د مدینې منورې نه چې راووتل، یو ځای دی اوس په هغې یو جومات جوړ شوی دی، مسجد مستراح ورته وایي. حضور پاک هلته لږه دمه وکړه
او د خپل لښکر معاینه وکړه او اعلان یې وکړ وی چې کم انسان د 15 کالو نه عمر کمی ادې واپس شي، که بالغ دی او که نابالغ دی، خو 15 کلن به ما سره په جهاد کې شرکت کوي او چې د 15 کالو نه عمر کمی ادې واپس لاړ شي. نو چې چا عمر 14 هغه واپس کړ. یو صحابي دی حضرت رافع ابن خدیج رضی الله عنه، کله چې حضور پاک داسې په لښکر نظر اچاو نو دی په خپو په دې نوکو ودرېد او ځان یې داسې اوچت کړ چې ماونه باسي او جنګ کې مې پرېږدي، په دې نوکو شو ځان یې اوچت کړ. نو پیغمبر علیه السلام پې تېر شو او دې خو ځان یې لوړ ښکاره کړی نو ویې نه ویسته. نو حضرت یو بل صحابي دی حضرت سموره ابن جندب رضی الله عنه، هغه د صف نه میدان ته راووته، وی دا الله رسوله وی زه دې واپس کړم او رافع دې پرېښود، ما هم ځان سره بوځه. نبی اسلام هم حیران شو، وی صاحب زه پې تکړه یم، ګنې ماله دې په پردونو راشي، که زه یې راوپرځولم بیا دې دې زه به نه ځم، او که ما راوپرځم نو چې دې بوځې بیا ما ولې نه بوځې. نو حضور پاک د خوش طبیعتۍ د وجې نه دواړو ته وی را میدان ته شئ په پردونو ورشئ. دواړه سره په پردونو شو. نو دا سموره ابن جندب لګي شو، هغه رافع یې راوپرځه، وی وګوره صاحب راو مې پرځم چې دلې دې اجازت ورکړه ماله به مې اجازت راکړې، وی ښه زه ته هم پکې راځه. دومره شوق و پالکانو 14 کلنه لکانو کې دومره شوق و، دومره د هغې په زړه کې هغه جذبه وه، دومره د هغې په زړه کې هغه مینه وه، هغه محبت و او د حضور پاک سره مینه وه. حضور پاک لال د احد غر د مدینې منورې سره نن سبا د مدینې په حدودو کې داخل دی. هغه زمانه کې د مدینې شریفې نه 3 کیلومتره بعد، اوس خو بالکل مخامخ دی، اوږد غټ غر دی، مشرقي او مغربي جانب کې تقریبا 4 میله اوږد دی، په شمالي جنوبي کې هم غټ دی او په مشرقي مغربي جانب کې 4 کیلومتر اوږد غر دی. کافران راغلي د دې غر په خوا کې پراته، ځان له خیمې خښې کړې وې او چې کوم اعلا د اوبو ځای نه و هغه هغوی نیولي مخکې نه راغلي. نبی علیہ السلام چې څنګه احد ته ورسېده، د احد دې غر ته، نو نبی علیہ السلام مبارک د خپل لښکر ترتیب برابر کړ. بادشاہ د مسلمانانو یا جرنیل دی به خپل لښکر برابروي او هغې له به هدایات ورکوي. هغه محل وقوع داسې وه چې یو طرف ته د احد لوی غر دی، چت غټ غر دی، په هغې د بل طرف د راختواړو څه امکان نشته، لوی غر. بل طرف ته یو رکوټې غوندې غونډۍ ده، دغه غونډۍ په خوا کې یو خوړ دی، اوس هم خوړ شته، پول پې تېر شوی دی، باراني اوبه پکې ځي. هغه زمانه کې هم پکې باراني اوبه تلې، اوس هم پکې باراني اوبه ځي، خو هغه وخت کې ډېر جور و، اوس هغه مره جور نه دی، ځکه دا شګو مګو سره د بارانونو د سیلابونو سره ډک شوی دی. هغه زمانه کې ډېر جور. نبي علیہ السلام او کافران خو مخامخ یو میدان کې دیرو. نو حضور پاک ویرېده چې اسې نه زه د کافرو سره په جنگ شم او دا کافر په دې خوړ کې چېته پټ راشي او د شانه په مونږ حمله ونه کړي. نو 50 کسان د غشو ویشتونکو والا تیرانداز مقرر کړل، مشر یې والا عبدالله ابن جبیر رضی الله عنه کو، او هغې یې په هغه وړه غونډۍ باندې کېنول، دې دپاره چې ستاسو د دې غونډۍ په دې ویښ کې چې دا کم خوړ دی، تاسو به مهرباني کوئ د دې خوړ څوکۍ به کوئ، سینه په دې خوړ کې پټ چې د کافر راشي د شانه په مونږ حمله ونه کړي. نو تاسو او د کافرو سکیم هم دا و، هغې داسې ځای نیولی و چې مسلمانان په داسې علاقه مونږ سره په جنگ شي نو مونږ به یو رساله تیاره کړې وه د اسونو لښکر، او خالد ابن ولید هغه زمانه کې لا کافر و، هغه یې وله مشر کړی و، ورته یې ویل چې ته به دا مهرباني کوې چې په دې خوړ کې به په اسونو باندې خپل لښکر بوځې، مسلمان به مونږ سره په جنګي، نو شانه به راوخېږي نو په مسلمانانو به حمله. نبی علیہ السلام په هغه غونډۍ 50 کسان غشو ویشتونکو والا مقرر کړل، عبدالله ابن جبیر یې وله مشر کو، وی ته به د دې دفاع کوې چې په دې خوړ کې تا نه څوک رلی شي، او مونږ جنګېږو مخ په مخ، خو د شانه څوک حمله ونه کړي. ډېره ښه جنګ شروع شو. هلته کافرانو ښځو خپلو خاوندانو ته او خپلو وروڼو ته او خپلو پلارانو ته مرثیې ووې، او چې کوم مړې په بدر کې شوي وو
هغه ورته را یاد کړل او جلاګانې وکړې، ښه وجړل او ښه ګډې شوې ورته، شرابونه یې مسکل او ډېر جوش کې دي. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف، کوم ځای کې راځي بطرا ورئاء الناس، خلق دا هغه خلق کافران چې ډېر جوش سره او په کبر راوتي دي، ته نه ګورې دوی ته. شرابونه یې ښه وڅکل او ښځې ورته ګډې شوې، جوش یې پکې پیدا کړ او سار وخت جنگ شروع شو. لومبې چې کله جنگ شروع شو، الله د خپل وعدې مطابق مسلمانانو له فتح ورکړه. خو چې نبی علیہ السلام هغه 50 کسه مقررول، هغه کې چې کومې مشر عبدالله ابن جبیر ناغله هدایات ورکړو، وته وی تاسو بر دې غونډې نه بالکل نه کوزيږي، تر سوچ ما درته نی ویل نو تاسو بدلته نشئ، او یک تاسو مونږ ولیدو چې مونږ فتح او مونتا بیا به نه کوزيږي، او کوم شکست مونتا بیا به نه کوزيږي، او یک تاسو مونږ ولیدو چې زمونږ غوخه مارغان تختای بیا به نه کوزيږي، کوم ټول مړ شو غوخه مارغان تختای بیا به نه کوزيږي، په دې غونډې بناسي دینه باندې کوزيږي. دا هدایت یې ورکړه. جنگ شروع شو. جنگ چې کله شروع شو نو لومبه جنگ کې به مبارزه کې راغی، انفرادي جګړې به وي، باغې کې خدای پاک مسلمانانو له بری ورکړي. دویش کافران پکې خدای مردار کړل. دویش ډېر شی چې دویش کافران مردار شو نو بس کافر خپې وخوې دی په تختیدو شو. نو چې سړی دروند دی نو منډه نشي والی، نو چې چا سره به توره وا به هم غورځوله منډه به یې واله، که چا سره نیزه وا به هم غورځوله منډه به یې واله. بس مسلمانان خو پوه شو چې کافر خو وتښتېدل، څوک غر ته ختېدل، څوک اخوا تښتېدل. نو مسلمانان لګیا شو غنیمتونه راغونډول، هغه تورې هغه نیزې د دوی نه چې کم مال پاتې شو امال راغونډئ. یو صحابي فرمایي، بخاری شریف کې حدیث دی، وی د کافرانو ښځې ما په خپله ولیدې چې ښځو یې منډې والې او په غر کې ختې، او د ښځو په دې نلو کې چې کم د هغې پازیبونه و پنځیب چې اچوي، وی امم لیدل منډې وی ښځې لګیا دي تختي، او مسلمانان غنیمتونه غونډئ. بلکې مسلمانانو تورې خپلې کېښاوې، ځکه جنگ چې ختم شي بیا په وسله څوک څه کوي. مسلمانانو ته ښکاره شو چې کافر ټول لاړل وتښتېدل، ښځې مو تښتېدلې او غنیمت دی، نو تورې ځای په ځای باندې ودرولې او نیزې یې خپلې کېښودې، اسونه یې خپل چا سره چې و هغه یې ودرول، او لګیا دي مسلمانان هغه د کافرانو غنیمت مال راغونډئ. دې کې هم فایده چې دا تورې راغونډې کړو، هسې نه بیا جنګ شروع شي نو چې مال خو زموږ په قبضه کې کړه. په غونډۍ چې کوم 50 کسان مقرر وو، هغې خپل مشر ته وی عبدالله ابن جبیر ته وی کوزېږو، غنیمت به مونږ هم راغونډ کړو. مشر ورته وی ولې تاسو ته د حضور پاک خبره نه ده یاده چې نه به کوزېږې؟ هغې وی بالکل ویلې دي، خو د جنګ کې که نه جنګ اوس ختم شو، بس دلته سره اختلاف د دواړو جوړ شو. ته وی نه جنگ او غیر جنگ خبره نشته، خو چې تر څو ما ته نبي علیه السلام نه ویلې زه خو نه کوزېږم. هغې نورو ورته وی چې دا خبره خو حضور پاک کړې ده، بلکل یې کړې ده، خو د جنگ دوران کې به موږ نه کوزېږو. اوس خو جنگ ختم شو، تر قیامته پورې خو په دې غونډۍ نه یو ناسته چې بس موږ به همیشه ناست شو. هغه دي صحابه لګیا دي غنیمتونه غونډئ، ښځې د کافرانو وتښتېدې، سړي لاړل وتښتېدل، نو جنگ ختم شو. نو چې جنگ ختم شو موږ په غونډۍ څه کوو؟ هم څه غنیمت راغونډ کړو که نه؟ دا مشر ورته وایي چې که تاسو کوزېږئ کوشئ، ما ته خو چې تر څو نبي علیه السلام نه ویلې زه نه کوزېږم. دې کې د هغوی سره خپل منځ کې لږ تو تو مې اختلاف راغی. 40 کسه ترې راکوشو، لس پاتې شو. خالد ابن ولید د لرې ځای نه اندازه واخېسته چې غونډۍ خو خالي ده. د دې نه مخکې د 2-3 اټېکه په دې خول کې کړي دي چې په دې خول کې به راشم د شان او په مسلمان حمله وکړم، خو دوی خو 50 کسه و غشي ورسره و، دوی به وتمبول او به تښتېدل، بیا به یې اټېک وکړو، دوی به په غشو بیا وویشتل، بیا به وتښتېدل. هغه چې وکتل چې غونډۍ خو تقریبا خالي ده، راشه موقع ده، نو هغه فورا خپل د اسونو فوج را جمع کړ او په خول کې کوشو او را حمله شو. چې څنګه راورسېدل دې غونډۍ له، دوی به په غشو بیا ګزارونه وکړل. خو اوس دې وخت کې خو دوی لس پاتې دي، 40 کو شوي دي، نو غشي کم وه پې ګڼو، نو خوند یې نه کو، نو دوی غریبانان ورپسې د غونډۍ نه کوشو
دوی ته خو پته وه چې که دا د اسونو لښکر په مسلمان ورغی، مسلمانان خو لګیا دي، بېغمه دي، تورې خودې دي، غشي خودې دي، نیزې خودې دي، سامان را غونډوي، خو دا ټول به دلول کي. نو دا خواران ورته کوز شو په هغه خوړ کې او تورو سره ورته ودرېدل چې د خالد ابن ولید د اسونو لښکر منع کي. اپې ګڼ وو پسې د اسونو نه راکوز شو، جنګ وشو. دا 10 صحابه خو یې په هغه خوړ کې شهیدان کړل، واړه خو لاړل شهیدان شو. چې دا 10 واړه شهیدان شو نو میدان ورته خالي و، د شا نه رالل او په اسونو سواره. دا په جنګ کې د دې پیاده فوج په نسبت ډېر بیا تکړی، هستې ورسره، نیزره ورسره، توره ده، دې خو به ځان بچ کوي، تختی اس غلولی شي، بل وجلی شي. مسلمانان لګیا دي، هغې خو غریبانان وایي چې زمونږ د شا نه په غونډۍ 50 کسان دي، زمونږ دفاع کېږي. هغې څه خبر دی چې 40 ټیکو شوي دي او 10 شهیدان شو. هغې خو بېغمه دي چې غونډۍ باندې زمونږ ملګري، زمونږ دفاع شته، د شا نه هېڅ هم نشته، تورې خودې دي او غنیمتونه غونډوي. دې وخت کې پې د خالد ابن ولید د دې کافرو د اسونو دا فوج ورغی او شروع یې پې وکړه. بچې ګوري بس شهیدان کېږي، یو شهید کېږي، بلم خدای دا څه شو. دومره هیبت په صحابه راغی چې په یو بل یې غدارونه شروع کړل، کافرانو پکې اوازونه شروع کړل، دا شیطانانو پکې چغې ووالې. او داسې مو شوه چې عبدالله ابن قمیه یو کافرو راغی په نبی علیه السلام باندې او په حضور پاک باندې یې غزار وکړ او د تورې داسې مضبوط غزار یې پې وکړ او نبی علیه السلام له یو پیغور هم ورکړ، وی خذها عني وانا ابن قمیه، وی واخله دا توره دا غزار، وی زه د قمیه زوی یم. حضور پاک ورته خیر وکړي، اقمک الله، خدای دې هلاک کړه. خو نبی علیہ السلام یې په دا مخ مبارک ووه په توره باندې، خو هغې د اوسپنې ټوپۍ په سر وه او د اوسپنې ټوپۍ کې د کړۍ وې د اوسپنې، نو هغه کړو باندې توره ولګېدله او هغه کړی په دې مخ مبارک کې ورننوته. دا مخامخ یو غاښه د دوو پسې دا چې کومه درېم غاښ دی دا نه و، دا څلورم غاښ د دوو پسې ښي طرف ته دا څلورم غاښ رباعي ښي طرف ته بره دا نیم مات شو، ډکره شو او کړی په دې مخ مبارک کې پیوست شوه. حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله عنه دا د حضور پاک په شکل تقریبا برابر د زبردسته بهادري وکړه، دې زر را مخکې شو او د هغې عبدالله ابن قمیه د تورو غزارونو ته ځان ور مخکې کړ، حضور پاک یې بچ کړ، خو شهید شو، ولګېد ښه مضبوط. او ابن قمیه هم په دقه سوچ راغلی و چې نبي علیه السلام به زه نن د منځه ختموم. بس مصعب ابن عمر رضی الله عنه پې را مخکې شو، ځان یې هغه تورو ته مخامخ کړ، د هغه ټول غزارونه هغه په خپل ځان تېر کړ او لګېد، ډېر زیات ولګېد. نبي علیه السلام صرف دغه یو غزار ولګېد، باقي بچ شو. اوس مصعب ابن عمر د حضور پاک په شکل و تقریبا هغه د حضور پاک لګېده یو بل سره او بل شیطان پکې یو چغه وواله چې نبي علیه السلام ولګېده او ختم شو. چې شیطان دا چغه وواله هلته مصعب ابن عمر پرېوت، هم د حضور پاک په شکل و او بیا چې سړی په ځمکه پرېوځي نو هغه ښکاري هم داسې پوره شکل نه ښکاري، بس دې کې صحابه خپې وخوی دي او صحابه پکې شهیدان هم شو، څوک داسې تخته او څوک داسې تخته او څوک غر ته تخته. چا خو دا وکړل چې تورې بلکل وغورځولې او چې نبي علیه السلام شهید شو نو زمونږ د ژوند نه څه فایده ده، بس پرېږده چې مونږ مړه شو. چا په یو طرف په منډه شو، څوک په بل طرف په منډه شو او حضور پاک نه دا وینې ډېرې تیزۍ سره روانې، ډېرې تیزې وینې ترې روانې. تر دې حده پورې حضرت مالک ابن سنان رضی الله عنه راغی، هغه وینې په ژبه سټلې وې چې دا ځمکې ته ونه رسېږي، ویې څکلې. حضور پاک ورته دا ونه وې چې دا وینه دې ونه څکولې وڅکله، بدون کې وینه د عامو خلکو خو پلیته وي، د حضور پاک خو پلیته نه پاکه ده. او بیا نبی علیه السلام ورته فرمایل چې مالکه د جنت زیری ورکړه چې ستا وجود ته زما وینه لاړه او کوم وجود کې چې زما وینه شامله شي د جهنم اور پې حرام. حضور پاک یو صحابي ته وی چې ما اوچت کا، دومره وینه دې لاړه، دومره کمزورې شو چې د اوچتېدو طاقت یې بیا نو. یو صحابي ته ما اوچت کړی غر ته، نو حضرت طلحه رضی الله عنه هغه وله اوږه ورکړې ده او هغه غر ته یې بر اوچت کړی دی. اوچتېدو کې څه مقصد؟
کوڅچېدو کې دا مقصد نو چې د خلکو نه ځان بچ کړم، نه نه، غر ته خو چې وختې خو په غشي ته باندې او په نیزه خلکو ته خامخا مخ شوې. دو مقصد یې یو مقصد یې دا و چې دا خلک به ما وویني چې دی جمدی دی راغونډ به شي، داسې خلکو وي نبي هم شهید شو، نو ما به وویني دی به راغونډ شي. او دویم دا چې ده به د خپل ملګري لږ صحیح کړم چې دا ملګري په کوم طرف لاړه. مشر له پکارم دی چې جنګ کې خپلو ملګري وویني. نو چې څنګه اوچت شو او په هغې کې کېناست او خلکو ته یې چغې کړې یا عباد الله، ای د خدای بندګانو را جمع شئ. نو صحابه ولیدو، صحابه بیا را جمع شو. چې ورو صحابه را جمع کېږي بیا جنګ شروع شو. دی کې ابو سفیان راغی. ابو سفیان د مکې د کافرو سردار مخامخ حضور پاک ته ودرېد. دا هغه وخت چې صحابه منتشر شوي دي او لږه ډله پاتې را او د کافر لا هجوم دی. نو لرې دی نه اواز وکړه فی القوم محمد صلی الله وی محمد پکې جمدی دی. نبی علیہ السلام صحابه ته وی جواب مو ورکړ، جواب چا ورنه کړ، یاره وی دی خو مړه دی. افی القوم ابن ابي قحافه، وی په دې قوم کې ابو بکر جمدی رشتہ. حضور پاک په مور کوي جواب چې ورنه کړ وی دی مړه دی. وی افی القوم عمر ابن حضرت عمر ټینګ نشو، هغه جذباتي دی. اے ابو سفیان د خدای دشمنه، دا چې تا د چا نومونه واخیستل دا خدای تعالی جمدي پرېښي دي، دا مړه نه دي. دی کې ابو سفیان یو ناره بلند کړه، اعلو هبل، لکه موږ وایو فلان کې زنده باد، دا د هغوی یو ناره وه د زنده باد. هبل د هغوی یو بوتو، یو خدای یو باد بوت، په جنگ کې به یې د هغه نه امداد غوښته. اعلو هبل معنا دا چې هبل زنده باد. نبی علیہ السلام صحابو ته فرمایي وی جواب ورکړي. وی صاحب څه ورته ووایو؟ وی تاسو ووایه چې الله اعلی و اجل. وی اعلو هبل، تاسو وی الله اعلی و اجل، زموږ خدای ډېر لوی. صحابه وی په جوش سره الله اعلی و اجل. ابو سفیان بیا وی لنا العزا ولا عزا لكم، زموږ عزا خدای شته، عزا د هغوی بوتو، او ستاسو دا خدای نشته. نبی علیہ السلام صحابه ته جواب ورکړي. وی څه وایو؟ وی دا وایي چې الله مولانا ولا مولا لكم، خدای زموږ مولا دی، زموږ کارساز دی، زموږ امدادګر دی، ستاسو دغه امدادګر نشته. بیا ابو سفیان یو آواز وکړ، وی تاسو به په مړو کې مسله ووینئ، ستاسو د بعضې مړو نه مونږ پوزې پرې کړي دي، غوږونه پرې شوي دي، شونډې پرې شوي دي، مسله به ووینئ. وی دا ګورې ما نه دي کړی، دا اډر ما نه دی ورکړی خپل فوج ته. که د مړو هتک خو دا بېکاره کار دی، د جمدو سره مقابله کوه، نو د مړو هتک دا ښه شی نه دی. نو دا ما اډر نه دی ورکړی چې د مړو نه، ستاسو د مړو نه مونږ دا پوزې پرې کړي دي، خو ګورې خپم پې نه یم، خپم پې نه، نور اډر ما نه دی ورکړی. او بیا وی الیوم ببدرین، وی دا نن ورځ د بدل مونږ واخیست. بل حرب سجال، او جنگ خو د برقې مثال دی، په برقه د کوي نه کله څوک اوبه راوباسي، کله پې څوک اوبه راوباسي، خو بدل مې د بدر واخیست. چې دا خبره یې وکړه، دی کې صحابه بیا راجمع، دا خبرې کېدلې، صحابه راجمع شو. چې راجمع شو بیا جنگ شروع شو، دوباره شروع شو. نو بیا دا کافرو تښتېدل، شکست د کافرو شو، د مسلمان نه دی شوی. بعضې خلک وایي احد کې مسلمانانو شکست موندل، نه نه، شکست دې ته نه وایي. شکست چې څوک میدان پرېږدي هغې ته شکست وایي. چا چې غنیمت په لاس کې واخیست هغې ته ګټه وایي. نو غنیمت مسلمان ګټلی دی، میدان کافرو پرېښی دی، تښتېدلی کافر دی. نو فتح د مسلمان د کافر نه ده شوې، خو صرف دومره ده چې مړي د مسلمان نه زیات شو. د هغې هم ډېر مړی شو، تقریبا 40 کسان یا 2 کسان د هغې مردار دي، او یا کسان د مسلمانانو شهیدان شو، د مسلمان نه زیات شو. بهادري صحابو پکې څونه ښکاره کړه، د حضور پاک سره د محبت او د مینې اظهار څومره شوی دی په دې جنګ کې چې هغه درته وایي. د نبي علیه السلام د مخ مبارک کې چې دا کومه کړی کم وخت کې ننوته، نو باید صحابه پریشان شو ډېر زیات. یو صحابي راغی حضور پاک ته، د الله رسول خیر یې ورته وکړه، هغه هم خیر یې شروع کړه، ویستل الله رسول خیره ورته وکړه دې خلکو ته. صرف دومره خبره د خولې مبارکې نه وتله،
وی لن یفلح قوم شجوا نبیه، وی اغا قوم بچرتم کامیاب نشی چې دی خپل پیغمبر زخمی کا. دا مر الفاظی ہوئی نو چې صحابه خیره وکړي جلدم صحابه نو حضور پاک ته وی خیره وتوکا وی ان الله لم يبعثني لعانا، وی خدای ز خیره پخ نیم را دیګل. هغه وخت نبی علیہ السلام دا دعا وکړه اللهم اهد قومي انهم لا يعلمون، خدای زما دې قوم ته هدایت وکړه نه کوي دې په دې نو خپل پیغمبر به گزار کو. پیغمبر خودی ته د جنت لار راخي، د دې خیر خکې د دوزخ نه بچ کی. دی خپل پیغمبر باندې گزارونه کو نه دا کوئی دی نه کوئی. طلحه رضی الله عنه دا لاس باندې د نبی علیہ السلام نه غشي تملو، دا لاس به نیو او په دې باندې به غشي را تملو د یو لاس، دا لاس شل شو. او چې هغه حلقه ده زغری د حضور پاک د مخ مبارک نه حضرت ابوبکر صدیق ورغه چې دا تیرو باسم د کبینه ورته روانه و. نو حضرت ابو عبیده ابن الجراح رضی اللہ عنہ ورمنډه کړې وی ابو بکر وی استاد په خدای قسمی دا کار ماته پرېږده، دا خدمت ماته پرېږده، دا ته مه کوه. وی خضرا شرات تر وباسه اچھا تراوته نو غاښونه ورته خپل اړم کړل. نو د حضرت ابو عبیده ابن الجراح پکې غاښونه مات شو، پکې مات شو. هغه راوستا خدای خبر شو په مدینه کې، بوډاګان خبر شو چې دغه څه حضور پاک شهید شو. اواز خو دغه اطلاع ورسېدله، پراپګانډا وشوه، بس زنانه ورامنډه کړه. حضرت ام سلیم رضی الله تعالی عنها، حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها، حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها، دا بیبیانې را په منډه شوې. حضرت عائشه صدیقه به مشکونه د اوبو ډکول او په منډه منډه به اوبه راوړی او زخمیانو له به خوله کې اچولې، منډه به یې وایي. فاطمه رضی الله عنها راله چې د حضور پاک دا زخم دغه بند شي، وینه بنده شي. نو علي صاحب به په ډال کې اوبه راغشتې او هغې به پې اچولې، وینه نه بندېدله. نو بیا د کجورو پوزکې وسوځو او د هغې ایرې یې راواغېشتې. اوس هم خلک بعضې وخت کې په زخم باندې ایرې اچوي، اگر میری راواغشتې هغې ول په دې زخم باندې کېښودې، هغې سره وینه یو ګوټې بنده شو. یو بیبي د حضرت حمنه رضی الله تعالی عنها د مصعب ابن عمیر رضی الله عنه بیبي ده، کوم چې د حضور پاک هم شکل. هغه چې څنګه راغله نو چا ورته وی ورور دی شهید شو. وی انا لله و انا الیه راجعون. چې لکه را مخکې شوی ماما دې هم پکې شهید شو، بیا وی انا لله و انا الیه راجعون. نو چې لکه مخکې راله وی مصعب ابن عمیر وی خاوند یې شهید شوی دی، نو ډېر یې وژړل. وی دا غم به اوس څوک برداشت کوي؟ وی دا پرېږدی د حضور پاک څه حال دی؟ وی نه نبي علیه السلام جمدی دی. زه وی الحمدلله. بله بیبي د کلثوم بنت رافع د هغې عجیبه داستان دی. چې څنګه راله چا وی خاوند یې شهید شو، وی الحمدلله. چې مخکې راله وی ورور دې شهید شو، وی الحمدلله. او یې د حضور پاک سال دی، وی نه هغه جمدی دی. بل سړی ونه مخې له راغی وی پلار دې هم شهید شوی دی، وی د حضور پاک سال دی، وی جمدی دی. بل وله مخې له راغی وی زوی دې شهید شو، وی د نبی علیه السلام څه حال دی؟ وی جمدی دی. خاوند پلار زوی رور، خاوند پلار زوی رور، دا څلور کسانې شهیدان. وی نبی علیه السلام راته وښایه. نو حضور پاک د احد د غر غاړه کې هلته مخامخ ورله ودرېده. وی د الله رسوله چې ته مې جمدي ولیدې غمونه مې ټول ختم شي. بیبیانو کې دومره مینه